نننې زموږ سبق سورة البقره دویمه سپاره آیت نمبر 183 خوانوالی تر آیت نمبر 185 پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي وي په هغه کسانو باندې چې مخکې ستاسو نه وو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځان بچ کئ د خلاف د الله نه ایاما معدودات یو څو ورځې د شمیر دي فمن کان منکم مریضا او علی سفر نو هغه څوک چې وي ستاسو نه مریض بیمار او علی سفر یا وي په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو په د باندې د شمیر د ورځو نورو نه وعلى الذین او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې هغوی طاقت نه لري د روژې فدیة طعام مسکین نو فدیه ورکول دي خوراک مسکین نه فدیة طعام مسکین نو فدیه ورکول دي خوراک مسکین ته فمن تطوع خیرا پس چا چې زیاته وکړه نیکي فهو خیر الله نو دا غوره دي د لره وان تصوموا خیر لکم او دا چې روژه ونیسئ تاسو دا غوره دي تاسو لره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل شوی ده په هغې کې قرآن هدى للناس هدایت دی د پاره د خلکو وبینات من الهدى او واضح دلایل دي د هدایت والفرقان او فرق کوونکي په منځ حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس څوک چې حاضر شو ستاسو نه دې میاشتې ته نو روژې دې ونیسي ومن کان مریضا او علی سفر او هغه څوک چې وي بیمار یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو د باندې د شمیر د ورځو نورو یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اراده کوي الله یرید الله بكم اليسر غواړي الله اراده کوي الله په تاسو باندې د آسان دین ولا يريد بكم العسر او اراده نه کوي په تاسو باندې د ګران دین ولتکملوا العدة ولتکبروا الله او دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر لره او دې د پاره چې لوی بیان کوي تاسو د الله علی ما هداکم په هغه څه چې توفیق درکړی دی تاسو ته په هغه طریقه په هغه څه چې توفیق درکړی دی تاسو ته ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر وباسئ